السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې رو جوړ به وئ او د ژوند په موضوع کې به عزتمندو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دي. د پېښور سره تعلق لرونکي 2 سکرونه چې یو د چولو په نمبر باندې یعنې چولو ته نمبر باندې ولاړ چې هغې کې یو د بل کس ولګېدل او دوی دواړه وروڼه یې قتل کړل. نو آیا دا یې ولې قتل کړل؟ د مکمل حقیقت تر سره شریک کوم ملګرو زموږ سره اوسئ چې مکمل معلومات حاصل. ملګرو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کوم قسم معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در او که تاسو زموږ په دې روشني چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د دې سره د ټالۍ نشانه مو. ملګرو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی چې نن په پېښور کې د روژې په میاشت کې او 2 ډېر ځوانان هلکان چې د روژې په بختورې میاشت کې چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کړل او وجه دا خیالي دی چې آیا دوی په چولو په نمبر کې د یو کس سره جګړه وکړه چې د هغې نه بعد دغه کس ورپسې کور ته راغلل. پهله یې د یو ورور وویستل چې هغې نه بعد چې ورپسې بل ورور ووتل نو دا بل ورور یې ورته قتل کړل او پلار یې ډېر په چیغو چیغو ژړل چې ما زمنو خو هېڅ چا سره ظلم او زیاتی نه وکړی چې دومره وړې خبرې باندې زموږ پښتانه ولاږي او یو بل قتل او زما د یو د زوی نه اوس نوی واده شوی چې د هغې په وجه اوس نوي زموږ سره ناوي کور کې ناسته دی او ډېر ظلم او زیاتی ورسره خلکو ځکه چې زما ځوانه انجور هغه پاتې شوله. زموږ په پښتنو معاشره کې دا ډېر زیات ظلم او زیاتی کېږي چې په وړه وړه خبره باندې 2 ځوانان چې ډېر په بېدردۍ سره قتل شو او دوستي په دښمنۍ سره بدله شوه چې دا به په کالونو پورې دغسې روانه وي. ملګرو د دې دپاره پولیس او حکومت ته زموږ درخواست دی چې د مخنیوي دپاره د خامخا څه نه څه قانون پاس کړي او د دې مور او پلار ته د الله صبر ورکړي ځکه چې یو 2 ځوانان او یو پکې تازه واده کړی مو هم دا ډېر د افسوس او د خفګان مقام دی. ملګرو تاسو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي. ډېره مننه، شکریه.